بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لله الحمد. د مبادیاتو د درس نه وروسته دوهم فصل کې د لحن زده کول په احکامو باندې پوهېدل او د هغې اقسامو باندې پوهېدل اوس د تجوید اهمیت موږ ته واضحه شو، ځکه چې قرآن غلط ویل مشکل پیدا کوي. یا به غټه غلطي وي چې لحن جلی ورته ویل کېږي، یا به وړه غلطي وي چې لحن خفي ورته ویل کېږي. خو حکم حرام ده. دغه حرامونو نه ځان ساتلو دپاره نو علماو علم التجوید قواعد ایجاد کړي دي او دا به موږ څه کوو؟ زده کوو. په دغه اساس باندې نن د قواعدو اول قانون د تعوذ او د تسمیه ده. د څه شي؟ تعوذ او تسمیه، یعنی د اعوذ بالله او بسم الله. ځکه چې موږ تلاوت شروع کوو زموږ سروکار د قرآن سره ده، نو د قرآن کریم شروع په تعوذ او په تسمیه باندې کیږي. لہذا اول درس په قواعدو کې دا شو چې موږ د اعوذ بالله او د بسم الله اړونده مسائل څنګه کوو؟ زده کوو، په هغې باندې ځان پوه کوو. زه تلاوت شروع کوم، اعوذ بالله څنګه ووایم، بسم الله څنګه ووایم، یو ځای ووایم ښه ده، بیل یې ووایم ښه ده، دوه یو ځای کم ښه ده، درې واړه یو ځای کم ښه ده، د صورت په سر کې زه څه وکم، د صورت په منځ کې زه څه وکم، صحیح شو. په عامو صورتونو کې زه څه وکم، د صورت توبه او په صورت برات کې زه څه وکم. دا هغه مسائل دي چې د اعوذ بالله او د بسم الله پورې اړوند مسائل دي. نو اعوذ بالله او بسم الله له خیره سره شروع کړله، قواعد مخې ته ځي او د اعوذ بالله او د بسم الله د احکامو او د مسایلو پېژندلو نه وروسته به په ترتیب سره یو قاعده مخکې ځي. په دې خبره باندې ځان پوه کول پکار دي چې د قرآن کریم ابتدا یا شروع کول، ته چې کله قرآن کریم شروع کوې، مثلا نن سهار مونځ دې وکړو، د مانځه نه وروسته خپل ګردان کوې، قرآن شروع کوې. ښه د قرآن په شروع کولو کې به ته به اعوذ بالله او بسم الله څنګه وایې؟ یو خو دا موږ چې کوم وایي اوسه پورې چې تاسو څه ویلی که نه، دا نه چې تاسو ته بسم الله نه وزده یا تا نه ویلی، نه، تا ته زده و، تا ویلی، خو دا چې تا په کومه طریقه ویلی، آیا هغه طریقه صحیح وه او که نه وه؟ صحیح طریقه کومه یوه ده چې هغه موږ عملي کړو او د غلطې طریقې ویلو نه څه شی کړو؟ ځان وساتو. مهمه خبره پکې دا ده، تا خو اعوذ بالله او بسم الله ویلې، خو په دې نه پوهېدې چې څنګه چې په خوله راته همغسې دې ویلې. نو اوس په هغه طریقه او په اصولو باندې به مخکې ځي چې اعوذ بالله د صورت په سر کې څنګه ووایم، د صورت په منځ کې څنګه ووایم، د تلاوت په جریان کې بل صورت راځي هلته به زه څه کوم. دا ټول مسایل دي که نه. او بیا نو د صورت توبه او په صورت برات کې به زه څه کوم، که انفال ختموم د برات سره به څه کوم. دا ټول هغه مسایل دي چې دا به انشاءالله په دغه درس کې مخې ته راځي. اوله خبره دا زده کړئ چې ابتدا یعنی تلاوت شروع کول په عمومي ډول باندې درې قسمونه دي. څو قسمونه دي؟ د قرآن کریم شروع چې کېږي په څو قسمونو کېږي؟ په درې. اوله طریقه دا ده، اوله طریقه چې قرآن کریم شروع کول د یو صورت د سر نه، دا یوه طریقه ده. مثلا ته نن اوله سپاره ګردان کې، ستا وظیفه ده، ستا درس دی، نو صورت فاتحې نه شروع کې. دغه صورت فاتحه کې به ته دا د تلاوت هم شروع ده او د صورت هم شروع ده. دا یوه طریقه ده. دلته د بسم الله او د اعوذ بالله ځان ته طریقې دي. او که چیرې تلاوت داسې یو ځای نه شروع شي چې هلته تلاوت خو شروع ده خو د صورت شروع بیا نه ده، لکه مثلا نن ته اوله سپاره پرون ویلې ده، اوله سپاره دې ویلې ده، نو نن ته دویمه سپاره شروع کوې، خو چې نن ته کله ته کښېنې ستا تلاوت خو شروع ده که نه، خو د صورت شروع خو نه ده، د صورت منځ ده. نو دلته نور احکامات دي، دلته د بسم الله ویلو نورې طریقې دي. دوه شو ابتدا. درېیمه ابتدا دا ده چې نن چې تا دویمه سپاره شروع کړه، نو درېیمه دې مې یو ځای پورې وویلې، سورت بقره دې ختمه کړله.
یا مثلا سپاره د ختمه کړه بس دې که چې کله د بس که نو نن درېیمه سپاره شروع کړې ځکه یو سپاره ستا معمول دی چې ته که درېیمه سپاره شروع کړې نو په دغه درېیمه سپاره کې صورت بقره ختمیږي او صورت آل عمران شروع کیږي نو دلته به اوس ته څه کوې څو طریقې شوې درې ابتدا د تلاوت ابتدا د صورت نه یوه طریقه شوه څه شی ابتدا د تلاوت ابتدا د صورت نه یعنی تلاوت شروع کول د یو صورت د سر نه مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین زما د نن ورځې تلاوت شروع د کوم ځای نه وه د یو صورت د سر نه وه دا صورت که صورت فاتحه وي دا که صورت بقره وي دا که صورت آل عمران وي دا که صورت اخلاص وي دا که صورت نصر وي او که دا صورت فلق او ناس وي د ټولو احکامات یو دي صحیح شو اوله طریقه د تلاوت د شروع کولو تلاوت شروع کول د یو صورت د سر نه یا ابتدای تلاوت از ابتدای صورت دلته ځینې پارسیوان ملګري مشته ګوره که مشکل وي غږ کوئ دومره پارسی پیږم چې تاسو ته قناعت درکمه صحیح شو ابتدای تلاوت از ابتدای صورت تلاوت شروع کول د یو صورت د سر نه یوه مسله دوهمه مسله تلاوت شروع کول د یو صورت د منځ نه صورت منځ یو اول رکوم کیدی شي دوهمه رکوم کیدی شي پاو هم کیدی شي ثلث او نصف او دا خو پیژنئ پرون د یو پاو تیر کړی نن بل پاو زده کوئ نو چې بل پاو زده کوئ دلته صورت نشته دې ځای نه ستا تلاوت شروع کیږي یا بیخي سپاره ختمه ده اوله سپاره ختمه ده نن دویمه شروع کوئ سپاره خو شروع ده خو صورت شروع خو نه ده که نه دا د صورت منځ ده دا د صورت داسې منځ نه چې ته پوره دا پاڼې وشمارې چې شل پاڼې دې خواته دي شل دې خواته دي دا یې منځ ده دا نه وایي یعنی صرف د اولنۍ آیات نه اخواته خبره ده که دو آیات دي ویلې درېیم آیات چې شروع کوې هم صورت منځ حسابېږي او که شلم آیات شروع کوې هم د صورت منځ حسابېږي صحیح شو د صورت د منځ نه تلاوت کول مثلا پرون مې اوله سپاره ویلې ده او نن دویمه شروع کوم زما تلاوت د کوم ځای نه شروع شو د صورت د منځ نه یا پرون مې یو پاو ویله نن دوهم پاو شروع کوم زما تلاوت د کوم ځای نه شروع شو د صورت د منځ نه نصف مې ویله و دویمه نیمه شروع کوم ثلث شروع کوم صحیح شو دا ټول کوم څه شی حسابېږي د صورت د منځ نه یعنی صورت سر چې نه وي نو د صورت منځ به وي کله چې د صورت سر نه و اول آیات د صورت نه و دا نور ټول چېرته حسابېږي د صورت د منځ ده صحیح شو د صورت د منځ نه چې موږ تلاوت شروع کوو دا دوهمه قسم شروع ده دې ته ویل کېږي د تلاوت شروع کول د یو صورت د منځ ده صحیح شو ابتدای تلاوت از درمیان صورت د تلاوت شروع کول د صورت د منځ ده مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سيقول السفهاء کوم ځای نه شروع شو او که د په ځای باندې تلك الرسل کوم ځای نه شروع شو لن تنالوا البر کوم ځای نه شروع شو وغیره 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 ټول صحیح شو درېیمه شروع دا ده چې تلاوت د شروع ده درېیم قسم ابتدا تلاوت د شروع ده خو ستا د تلاوت په دوران کې بل صورت راغی تلاوت شروع ده خو د تلاوت په دوران کې بل صورت راغی دې ته ویلی کېږي د صورت شروع کېدل د تلاوت په منځ کې څه شی د صورت شروع کېدل د تلاوت په منځ کې ابتدای صورت درمیان تلاوت ابتدای صورت درمیان تلاوت یعنی د صورت شروع کېدل د تلاوت په منځ کې لکه مثلا تلک الرسول ته زه ورسېدم نن د تلک الرسول نه زما تلاوت ده په تلک الرسول کې خو ما تلاوت چې شروع که دا کومه شروع وه دا د منځ د شروع وه خو چې کله یو ځای پر ورسېدم صورت ختم شو بل صورت راغی دلته و د صورت
شروع کېدل د تلاوت په منځ کې سورت بقره ختمیږي او سورت آل عمران شروع کیږي. نو دلته به زه څه کوم؟ دا دریم قسم شو. ابتدا د تلاوت ابتدا د سورت نه، یو ابتدا د تلاوت منځ د سورت نه، بل ابتدا د سورت په منځ د تلاوت کې، بل دا په یو قسم. شروع د تلاوت شروع د سورت نه، شروع د تلاوت منځ د سورت نه، شروع کېدل د نوي سورت په منځ د تلاوت کې. اوس خو انشاءالله پوه شوي یاستئ. دغه درې قسمه دا عمومي قانون د ټول قرآن دپاره او همدغه سره موږ تاسو مخ کیږو. صحیح شو؟ خو دوه قانونه خاص دي، هغه د سورت توبه یا سورت براءت چې ورته موږ تاسو وایو هغې دپاره خاص دي. هغې دپاره چې خاص دي یعنی یو په خپله د سورت توبې نه تلاوت شروع کول دي. پرون دې تلاوت شروع کړی سورت انفال دې ختم که، نور دته وخت پیدا نه شو. صدق الله العظیم. نن چې راځي د سورت توبه به شروع کړئ. نو سورت توبې ځان ته احکام دي. صحیح شو؟ هغه د عادي سورتونو غوندې نه ده، هغې ځان ته احکام دي. دا یو مسله شوه. او په همدغه ځای کې یو بله مسله دا ده چې انفال او توبه دواړه ته په یو ورځ کې لولې. انفال ختم شو او توبه شروع کړئ، نو دلته به څه کوئ؟ نو دا ټول مجموع کې څو 5 3 عمومي د ټول قرآن دپاره او 2 خاص د سورت انفال او د سورت. نو یا لحاظه موږ ویلی شو چې زموږ د ابتدا اقسام کلن مجموع کې 3 دي او 2 ورسره خاص دي، نو ټول څو شو 5 قسمه زموږ او ستاسو تلاوت شروع کیږي. او هلته اعوذ بالله او بسم الله څنګه وایو انشاءالله د درس په آخره کې به ټول په دې خبره باندې پوهیږي. ځایونه خو مو پیژندل. تلاوت شروع کول په ابتدا کې اعوذ بالله لوستل ضروری دي. د تلاوت په شروع کې د اعوذ بالله لوستل ضروری دي. اوس دا ضروری دي دا چې اوس که صورت سر نه وي که د صورت منځ نه وي، خو شروع د تلاوت ده که نه، خبره د شروع د تلاوت کیږي. په شروع د تلاوت کې که هغه د صورت سر وي او که منځ وي اعوذ بالله لوستل ضروری دي. ضروری ځکه دی چې د ده حکم په خپل هم د دې کتاب کې موجود ده. الله تبارک وتعالی فرمایي فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. د دغه آیات په حکم باندې په استناد باندې علما فرمایي چې حتی ځینې علما ورته واجب وایي. صحیح شو؟ ځکه قرآن حکم کوي چې ته کله قرآن را اخلي، قرآن ډېر معزز کتاب ده، نو هسې نه چې شیطان د فکر اخوا ته بېخوا ده، اول دا شیطان کار وکړه، دا شیطان وشړه. د شیطان د شړلو دپاره اعوذ بالله علماو انتخاب کړی. اعوذ بالله ډېر زیات الفاظ راغلي دي په مختلفو الفاظو سره، غاټ واړه سخت آسان، خو دغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا قرآني الفاظ دي، دا شی دي قرآني الفاظ دي. دا پکې علماو دي دا په ټولو کې بهتر ده. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، نور 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 الفاظ دي، خو بهترین الفاظ یې همدا دي چې دی باندې خپله قرآن ترکیز کوي چې فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې تلاوت شروع کوې ګوره چې متوجه اوسېږه چې دشمن لري، شیطان ده او شیطان به ستا په فکر کې وسوسه اچوي، فکرونه به اچوي. اول دا وشړه د ځان نه او د هغې نه وروسته د الله تعالی کتاب ته کښېنه، نو فکر به دې په ځای وي. او د شیطان د شړلو دپاره غټ میزایل او غټ مرمۍ هم دا ده. صحیح شو؟ په دې باندې به هغه وشړی او د هغې نه وروسته بیا ورټی د ځان نه لرې کوي چې ستا فکر پرې څنګه کي ګډوډ نه کي. او د دې پرېښودل د قرآن کریم د آدابو خلاف هم ده. او دا بېادبي خو موږ تاسو کوو، تاسو را سره منئ او که نه منئ، دا بېادبي عوام خلک نه کوي. دا د حفظ حلقات د قرآن کریم په چې کوم تړلي حلقات دي دلته دا شی ډېر کیږي. بس درس شروع ده، بسم الله اول کې به صحیح ده وایي به، دا منځ کې موږ خو په دې نه پوهېږو. هلکه څنګه چل دی پرون نوې راغلی خیرت خو ولا هلته لږ توتان هم وڅنډل ښه ومن الذین بېرته شروع شي. هلکه خبره دې وکوله هلته د خدای انصافداره، مقاطعه پکې راغله، تلاوت قطع شو، نو ته څنګه هغه سره د توتان دې موخړو بیا من الذین کفروا. دا تلاوت شروع دا معنا
چې کله تا قطع کړه او ستا د تلاوت په منځ کې بل عمل راغی، خبره وه، بل وه، سوال و جواب و ضروري او که غیر ضروري، دلته باید قطع صورت ونیسي چې کله قطع شوه دوباره چې ته کله تلاوت شروع کړې، خدای وکړي 1 دقیقه پرې تېر شوی وي که 10 دقیقې پرې تېر شوی وي، خو ته چې بیرته تلاوت شروع کوې د تلاوت د شروع کولو په اصولو به یې شروع کوې. که د صورت د سر نه ونو اعوذ بالله او بسم الله خپل احکام دي، که د صورت د منځ خپل احکام دي، هغه به انشاءالله تفسیر را روان ده، خو شروع به د اصولو په رڼا کې وي. نو موږ خو دا کار کوو. ګوره زه غږ نه کوي، دا اصول مراته وو، ګپ شپ هم پکې ولګو، مریض پختنه هم پکې وشي، هر څه پکې وشي، بیرته راغی وایي زه اعوذ بالله خو زموږ خپل هغه ده نو ځکه خو بیا زموږ فکرونه په ځای نه وي، شیطان موږ سره په دې خواته هغه خواته ناست وي، چکونډي کوي به دي او که ته نه بل څوک چکونډي کوي، هغه به اعوذ بالله غریب ویلی خو هغه جني شیطان خو نه وي، دا انسي شیطان هغه ته بیا هغه کوي، ځکه تا سره هلته ناست دی چکونډي کوي، هغه هم څه کوي د درس نه باسي، ځکه تا ځان سره شیطان سم ته راوړی ده. نه خپل شیطان خپله شړل پکار دی، د بل چا شیطان چې د بل چا په اعوذ بالله باندې نه شړل کېږي، دې ته متوجه اوسېږئ. او کله هم چې وسوسه ډېره شوه نو د تلاوت په جریان کې هم اعوذ بالله ویلی شئ. حتی علما د مانځه په هغه الفاظو کې وایي چې مانځه کې ډېر هغه پاره شو نو مانځه کې اعوذ بالله ووایه چې ځکه ستا فکر شیطان نه نوتی، ځکه عبادت دپاره خو شیطان خو قسم خوړله چې پرېږدي نه که نه، نو د هغې پازابول پکار دی، شړل یې پکار دی. او که چا پرېښود د قرآن کریم د آدابو خلاف کار دی دا باید ونیسي. او که چیرې تلاوت د صورت نه شروع کړی شي یا هم تلاوت په منځ کې یا بل صورت راشي نو تسمیه لوستل ورسره هم ضروري دي. اعوذ بالله خو ضروري وي، حتی علما ورته چې وایي واجب وایي. د صورت د سر نه وي، د صورت د منځ نه وي یا په منځ کې بل صورت راځي نو هلته د اعوذ بالله سره بسم الله ویل هم ضروري دي. صحیح شو؟ ولی چې د هر صورت په سر کې تسمیه لیکل شوی ده او بغیر د صورت توبې نه چې هلته به نه وایي. او که چیرې د یو صورت د منځ نه تلاوت شروع کړی شي نو په تسمیه لوستلو او نه لوستلو کې بیا اختیار ده. یعنی یو ځای کې تلاوت منځ نه ته شروع کوي، اعوذ بالله خو ضروري ده، ځینې علما ورته واجب وایي، خو بسم الله اختیاري ده. د صورت د منځ نه چې کله تلاوت شروع کوي بسم الله څه شی ده؟ اختیاري ده، یعنی اختیار تا سره ده، که وی او که نه وی، خو ویلی بهتر دی ځکه ابتدا د تلاوت ده. شیطان هم ځان وساته، د الله تعالی رحمانیت او د الله تعالی رحم هم ځان ته جذب کا، نو چې د الله تعالی رحم تا سره شامل حال وي نو شیطان بیا ستا خواته راتلی نشي. نو بسم الله ویل ضروري نه ده، اختیاري ده، خو ویلی اولا او بهتر دی. ځکه په دې باندې موږ صریح حدیث لرو چې هر کار شروع باید کم کار په شروع کې چې بسم الله وویل شو هغه کار څه شی وي؟ برکتي وي. صحیح شو؟ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك الله خيرا.